پر ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون د شوي برید او شیرزي لوبغالي ته څیرمه د شوې پیښې قربانیانو ته د اجرایي ریاست له لوري نغدي مرسته برابره شوې وه چې پر ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون د شوي برید له امله د شپږو تنو شهیدو شویو له کورنیو او یوه ټپي سره د 650,000 افغانیو نغدي مرسته وشوه. مرسته د قربانیانو له کورنیو سره د اجرایي ریاست د سلاکارانو ډاکټر محمد اسف قاضي زاده، څارنوال عبدالقیوم، عبدالرشید مخلص، شیر احمد شینواري او د ولایت مقام د استازي محمد سمیم کریمزي له لوري ورکړل شوه. ډاکټر محمد اسف قاضي زاده او شیر احمد شینواري ویل پر ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون د شوي برید له امله 6 تنه شهیدان شوي او 8 نور ټپیان شوي وو چې د یادې پیښې د شهیدانو له کورنیو او یوه ټپي سره نغدي مرسته ترسره کړه. نوموړو ویل د هر شهید له کورنۍ سره یې 100,000 او له معلول سره یې د 50,000 افغانیو نغدي مرسته ترسره کړه چې د همدې پیښې اووه ټپیانو په موندلو بریالي نه شول. دوه واقعې دلته شوي چې یو د راډیو ټلویزیون مسله وه چې په هغې کې کوم وار چې انتحاري شوی او په هغې کې فکر کوم 6 کسه شهیدان وو او 8 کسه زخمیان وو چې د هغې جملې نه خو هغه زخمیانو لیست موجود نه و. یو زخمي حاضر شو چې هغه خپل هغه رقم چې ورته تعین شوی هغه یې واخیستو او هغه شهیدان ټول حاضر شوي وو 6 کسه چې هغوی ته خپل یو لک افغانۍ چې تعین شوي هغه ورکړل شوي. او دویمه پیښه د هغه وه چې دغه د شیرزي صاحب لوبغالي کې هغه کوم ماین الوتی و په هغې کې څه خلک ګمان کوم د کونړ څه دوستان و هغو پکې څه کسان شهیدان معیوبین شوي وو چې هغه خلک ګمان کوم چې مخکې یو ځل ورسره کومک شوی او فعلا هغوی حاضر نه شو نو هغو سره بیا دوباره تماس نیول کېږي او دې خلکو ته نو دغه کم زخمیانو پیسې چې پاتې شوې نو دا داسې نه شو چې دوی پیسې وسوځول شوي که خلک معلوم شو نو هغه البته بیا هلته فرمې ورته جوړېږي د هغو پیسې بیا مصروفیت ته رالېږل کېږي. څه موده مخکې په ملي ټلویزیون باندې یو ځانمرګی برید شو په هغې کې 6 کسه موږ ورته شهیدان لرل او 8 زخمیان. نو شهیدانو لپاره 1 لک روپۍ هم راوړي او زخمیانو لپاره 50,000. نو شهیدانو وارثین ټول پوره وو 6 واړه هغو ته خپلې روپۍ ورسېدې او د زخمیانو خوا نه یو کس راغلی نور زخمیان نه وو حاضر نه شو. دوی ویل له مرستې پاتې ټپیان کولی شي چې د قانوني مراحلو له طی کولو وروسته دوی ته ځانګړې شوې مرسته له مستوفیت ادارې څخه ترلاسه کړي. په همدې حال کې مرسته اخیستونکو له اجرایي ریاست څخه مننه وکړه چې دوی ته ځانګړې شوې اکرامیه یې له زحمت پرته دوی ته وسپارله. مننه کوم د ولایت د مقام نه چې د ملي راډیو ټلویزیون د حادثې د شهیدانو سره د مرستې په موخه د ولایت مقام نه او د اجرایي د ریاست نه چې کوم لګښت راغلی و ټولو ته په صحیح طریقې سره پیسې ټولو ته ورسېدې کوم امتیاز شو. مننه کوم د ننګرهار د ولایت د مقام نه او د اجرایي د ریاست د همکارانو کوم کسان هیحتان چې د کابل نه راغلي وو د هغوی نه هم مننه کوو. ډېره موږ ډېر تشکري کوو ډېر ترې خوشحاله وو چې په همدغه د شهیدانو د معیوبینو غم ورسره و تر هغې موږ ته لاس په لاس څه چې زموږ حق و هغه موږ ته راکړله. او بل زموږ د ولایت د مقام نه دا غوښتنه دا ده چې باید چې دا شهیدانو ته او د معیوبینو ته د سرپناه غم ورته وکړي او دا غم ورسره وي. دوی همداراز د شهیدانو اولادونو او معلول سره د ځانګړې مرستې د ترسره کېدو غوښتنه وکړه او د لاسنیوي وړ یې وبلل.